د منچر جهیل د پاکستان په سند ایالت کې د موهانه قوم کب نیونکو دغه کلی د استوګنې له کښتیو څخه عبارت دی چې په اوبو کې موقعیت لري. د ډیر وخت راهیسې د موهانه قوم د استوګنې په دغو کښتیو کې اوسيږي. خو د منچر جهیل یا ډنډ خرابېدونکي چاپېريال او ایکولوژیک سیستم دغو کب نیونکو ته اقتصادي زیان اړولی دی. زه دلته زیږېدلی یم او دلته مې واده کړی. زما 8 ماشومان دلته رالوی شوي دي. میړه مې کوڼ دی، ځکه نو ورسره د کبانو په نیولو کې مرسته کوم. د 1 کیلوګرام ماهیانو په پلورلو سره د خپلو ماشومانو لپاره ډوډۍ اخلم. د کښتیو په دغه کلي کې بنیادي اسانتیاوې نشته. د یوې کوټې لرونکې یوه کښتۍ د پخلي لپاره یو ساده نغری لري. د جهیل شاوخوا بوټي په نغري کې سوځول کیږي. د هوا بدلیدونکو افراطي حالاتو په لرګینو کښتیو کې د اوسېدو شرایط پسې لا خراب کړي دي. کله چې ورښت یا طوفان وي نو ماشومان او سامان مو لمدېږي. بیا موږ پخلی هم نشو کولی. دوی بیا وږي وده کیږي. حسنا مایي وایي چې د منچر ډنډ اوبه د څښلو اوبه نه دي، خو دوی د پاکو اوبو د اخیستلو وس هم نه لري. څوک د ماشومانو لوږه زغملی شي؟ هیڅ څوک. که اوبه رانیسو نو ماشومانو ته خوراک نشو رسولی. له دې کبله مو ماشومان دغه زهرجنې اوبه څښي. دلته کوم روغتون شته دی؟ دلته نه روغتون، نه ښوونځی او د اوبو نل هم نشته چې پاکې اوبه ورڅخه وڅښلی شو. د منچر ډنډ پخوا د بیولوژیکي تنوع له امله شهرت درلود. دلته انسانانو، کبانو، بوټو او د جهیل مرغانو یو ځای سره ژوند کاوه. خو په 1990 کلونو کې زراعتي کیمیاوي موادو او صنعتي ګندونو اوبه ککړې کړي دي. په پایله کې د کبانو کچه خورا راټیټه شوه. له همدې کبله موهانه قوم هم کډې بار کړي دي. کله چې اوبه لا ککړې نه وي نو 20 پیکه به مو ډکول. هره ورځ به 30,000 کیلوګرامه ماهیان دلته د ورځې نیول کېدل او اوس د کبانو اندازه 1100 تر 1800 کیلوګرامه ده. د منچر جهیل د انډس یا اباسین سیند لویدیځ ته پروت دی. هغه 200 مربع کیلومتره په بر کې نیسي. د استوګنې په کښتیو کې د خلکو ژوند ښایي په سلګونه کاله لرغونی دود وي چې ښایي د موهنجودارو تمدن پورې ریښې ولري. میربخش ملا د منچر جهیل د ساتنې هلې ځلې کوي. هغه وایي چې د منچر اوسیدونکو پخوا ډېر ښه ژوند درلود، خو د منچر ډنډ په ککړولو سره د اوبو په سر د استوګنځیو کلتور له ګواښ سره مخامخ شوی دی. زموږ اصلي ستونزه دا ده سره له دې چې د اوبو د پاکولو د معکوس اسموز او یا بټیو لپاره بودیجه لرو، خو هغه نه جوړیږي. دویمه ستونزه د کارموندنې ده. که اوبه دلته بیرته پاکې شي نو موږ په دایمي ډول زراعت، ښکار او مالداري کولی شو. د انسانانو لاسوهنې د تازه طبیعي اوبو دغه جهیل ته ډېر زیان رسولی دی. د دغه سیمې د ژوند چاپېریال او ایکوسیستم باید وژغورل شي، کنه نو د اوبو د پاسه دغه کلي به یوازې د راتلونکو نسلونو په افسانو کې ژوندي پاتې وي.